په سوشل میډیا کې د پنچ نومي شادو چې کوم ده هغه ډیره زیاته مشهوره ده او تاسو به هم لیدلی او د مشهور نه مشهور کم برانډ چې دي نو په هغې باندې پوسټونه جوړوي. نو ماته دا کیسه انټرسټینګ ښکاره شوه او ما د دې په باره کې نور وکتو نو دا د هغې نه ماته پته ولګېده چې دا صرف د یو شادو کیسه نه ده، دا زموږ د ټولو کیسه ده. کیسه داسې ده چې جاپان کې ایچي کاوازو یو زو دی، په هغې کې دا شادو وه. دا چې کله دا پیدا شوه نو د هغه مور هغه په وړوکوالي باندې پرېښو او باقیه شادوګانو چې دی نو دی به اګنور کوو او وهو به یې هم. د هغه زو کیپر به راتلو او هغه له به یې خوراک ورکو، خیال به یې وله ساتو او د هغې سره یې وله یو د لږو دپاره یو بالو شانتې ورکړو. په دې یوازېوالي کې کم بالو چې هغه د هغه پوره دنیا شانتې جوړه شي، هغه د هغه بالو سره لبې کوي، ګرځي ورسره، اوده کېږي ورسره او چې کله یریږي نو د هغې د لاندې ځان پټی په دې سوچ باندې چې دا بالو به هغه بچ کي او هغې دپاره د لرې لرې ځایونو نه خلک راځي او ویډیوز کوي، پکچر. زه فیل کوم چې دا صرف د یو درد قصه نه ده، دا د امید قصه هم ده. کم چیزونه چې زموږ په اختیار کې نه دي پکار دا ده چې موږ هغه پرېږدو او کم چیزونه چې زموږ سره دي پکار دا ده چې موږ هغه اکسپټ کړو. او د پنج سره ټوله دنیا نه وه، صرف یو بالو ورسره و. نو هغه د هغه بالو نه خپله ټوله دنیا جوړه کړه. د پنج سره موږ ریلیټ کولی شو چې یوازې کېده چې دي هغه یو سیچویشن دی او ماتېده چې دي، ناامیده کېده چې دي هغه یو چویس دی.